الرجيم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. شپاړسمه پارا سورة طه 80 نمبر آیت تے 80 نمبر واقعہ د موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیانېدله مخکې آیاتونو کې ذکر شو چې الله رب العالمین موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته سره د بنی اسرائیل نجات ورکو فبحر قلزم باندې صحیح سلامت پورې باسل او هغوی پسې چې کوم دشمن را روانو فرعون هغه الله رب العالمین هم په دغه بحر قلزم کې سره د خپل جنود د لښکر هلاک کو. اوس دی آیت کی الله رب العالمین په بنی اسرائیل باندې درې انعامات دی آیت کی ذکر کړي او دا درې وانا ډېر عظیم انعامات دي چې الله رب العالمین په دوی باندې کړي دي. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو قد انجیناکم من عدوکم دا اولنې نعمت الله ذکر کوي یقینا نجات درکړې ما تاسو ته من عدوکم د دشمن تاسو نه او یقینا چې دا ډېر لوی نعمت چې یو قوم پسې لوی ظالم او سرکش انسان سره د لښکر ورپسې او هغه ډېر می او زورور می او د داسې دشمن نه دی الله بچو ساتي نو دا لوی نعمت دی. والله وی بنی اسرائیل په تاسو باندې مالوی نعمتو کو چې تاسو چې کوم دشمنو فرعون او داغه لښکر داغې نه مې دل نجات درکو. دویم نعمت وواعدناکم او وعده کړی مونږ تاسو سره جانب الطور الایمن جانب الطور الایمن په طرف د تور خي طرف ته ګوره یو خو مخکې یو وعده ذکر شو چې الله رب العالمین کله راته نو رڼای ولیدله موسی علیہ السلام چې کله راته نو رڼای ولیدله نو هغه رڼام د تور غر خي جانب ته وه. موسی علیہ السلام هلته ورغلی اولنۍ د وحی خبرې ورسره الله رب العالمین وکړي. د دې وعدې نه مراد دا دی دام د تور غر خي جانب ته دی. دا هغه وعده وه چې الله رب العالمین د موسی علیہ السلام سره کړې وه چې راشه زه تاله مستقل کتاب در کوم او هغه کوم کتاب و هغه تورات. او اصل کې موسی علیہ السلام د الله نه دعا کړې وه چې یا الله ما له یو داسې مستقل کتاب راکا چې زه اوس دی بنی اسرائیل ته پڑھاوم. نو الله وی
دا مې د باندې دویم نعمت ورکو چې تاسو ته مې کتاب درکو وواعدناکم وعده مې کړې و تاسو جانب الطور الایمن په طرف د طور خي طرف دریم ونزلنا علیکم المن والسلوى او را لېږلي مې په تاسو باندې من ترنجبین والسلوى او مړزان مخکې سورة البقره کې دا وضاحت تیر شوی کله چې دوی په دې بحر قلزم باندې پورې وتل یو میدان و میدانی تی ورته وي کلاو میدان و الته دا خلکو اوسېدل یو خو هلته د نور نه د بچاو دپاره ورباندې الله رب العالمین وزوللنا علیکم الغمام وریځې ورباندې هم راوستې وي سوری به ورباندې په دغه میدانی تی کې الله رب العالمین په دې بني اسرائیلو باندې به تیار خوراک بوله راتو من ترنجبین او سلوا مړزان چې دا به ځان رانیول او پخول به او بیا به خوړل لیکن الله رب العالمین په دوی یو پابندي لګولې وه چې دا مړزان او دا ترنجبین هوشته دی خو ګرې د دې دپاره څه شرطونه دي د دې به خیال ساتئ اول ورته دا ویلو کلو خورئ من طیباتی د هغه پاک حلال ما هغه رزقناکم چې موږ درکړی تاسو ځکه دا د الله د طرفه نو د الله د طرفه رزق چې کوم نو هغه صحیح پاک وي او حلال وي خو شرط به ورسره دی چې ولا تطغوا فیه سرکشي به نه کوئ تاسو په دې کې طغیان معنی دا ده یو طغیان سرکشي دې ته وي چې الله دله روزي درکړي او تی شکر ادا نه کړي دی وجنا کله چې د روټۍ وخوړه نو روټۍ نه پس وایه الحمدلله نو دا د شکر کلمات دي دا تا د الله شکر ادا که الله به دله رزق نورم فراخه کړي دویم طغیان مطلب دا دی مخکې تیر شوي چې الله رب العالمین دی بني اسرائیلو ته ویلي چې دا ترنجبین او دا مړزان خورئ خو ذخیره اندوزي به پکې نه کوئ دا به نه کوئ چې یاره سبا به بییو که نه ورېږه ځان دپاره جمع کو دا به نه کوئ لیکن دوی اقه طغیان وکړو د ځان دپاره به جمع کول چې سبا به راواغستل هغه به استسقا شوي حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام وایي که دی بني اسرائیلو د الله دا قانون نه مات کړی دا ذخیره اندوزي نه کړی نو اوس به موږ غوښې خودی خدا به نسخه کېدی خو دوی چونکې د الله دا قانون مات که ذخیره اندوزي شروع کړه هغه به ایسته به اسخا شوي نو ولا تطغوا فیه دغه معنی ده چې سرکشي به نه کوئ په دې کې که چېرته وم که دا کار نو یاد ساتئ فیحل علیکم غضبی نو نازل بشي په تاسو باندې غضب زما الله ورته زما غضب به در باندې راشي او ومن یحلل علیه غضبی او هغه څوک چې په هغه باندې نازل شي غضب زما فقد هوانو یقینا دی هلاک شو ځکه د الله غضب ته څوک ټینګېدی شي هغه هو عذابي نو هغه انسان بیا په دې سره هلاکي یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام قد انجیناکم یقینا نجات در کړو مونږ تاسو ته من عدوکم د دشمن ستاسو نه وواعدناکم او وعده کړو مونږ تاسو جانب الطور الایمن د تور غرخی جانب طرف ته ونزلنا علیکم المن والسلوى او را لېږلي مونږ په تاسو باندې ترنجبین او مړزان مونږ وی تاسو ته کلو خورئ من طیبات د هغه پاک حلال نه ما رزقناکم چې درکړي دي مونږ تاسو ته ولا تطغوا فیه او سرکشي مه کوئ په دې کې فیحل علیکم غضبی نو نازل بشي په تاسو باندې غضب زما او یاد ساتئ ومن یحلل علیه غضبی او هغه څوک چې په هغه باندې نازل شو غضب زما فقد هوانو یقینا هلاک شو او دې بل آیت کې الله رب العالمین بشارت او زیر ذکر کوي چې چا کې سلور کارونه راشي الله وی زه ورته ګناه معاف کوم موږ او تاسو هم ډېر ګناهګاري او په دې سلورو خبرو چې څوک عمل کوي او د هر قسمه ګناه کړي نو الله ورته هغه ګناه سکی او ورته معاف کوي وإني لغفار ور ډیر په تاکید سره الله وی
وإني لغفار یقینا زبخنه کوونکی ما لمن هغه چاته تابه چې توبه ویستله. اول شرط دا دی په څلورو کې اولنۍ خبره دا ده چې د ګناه نه به سړی څه وباسي؟ توبه. د توبې به خپل شرطونه دي. یو شرط دا دی چې هغه کار به بالکل پرېږدي. یو ځای کې تا نه ګناه کېږي که نه هغه علاقه به بیا پرېږدي، هغه ځای ته به بالکل نه ورځي. دا یو شرط. دویم شرط دا دی په زړه کې به ورباندې ته برپور پیمانې په دې خپل کار باندې، دا نه چې هسې په خوله وی توبه او زړه کې دي چې سبا به بیا که خیر دې ځای ته ځم، دا توبې الله نه قبلوي. دریم شرط وله دا دی چې په دې خوله باندې به ورسره به استغفار هم وي. نو کله چې په دې شرطونو سره دې توبه ویسته الله به درته ګناه څه کي؟ معاف به کړي درته ګناه. وآمنوا ایمان راوړو، وعمل صالحا او دریم نیک عمل وکړو په تابعدارۍ د پیغمبر. څلورم ثم اهتدی بیا کلک شو په دغه دین باندې. نو دا څلور خبرې شو. څوک چې توبه وباسي او ایمان کاملی پکې او هر عمل د نبی په طریقه برابر او بیا په دغه دین باندې دی ثم اهتدی کلک ولاړ ټینګ. ما الله وی و انی لغفار، داسې خلکو ته زه څه کومه؟ بخنه کوم. وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. د دې زینا 98 آیت پوری د شپږم مقام د دې واقعي ذکر کی، پنځم ختم شو. په دې مقام کې بس ذکر کړي. نو په دې مقام کې به یو دا خبره ذکر کیږي چې موسی علیه السلام بنی اسرائیل ته سخت غصه کړې ده، دوی نه یو سخت غلطی شوې ده، او بیا خپل ورور هارون علیه السلام ته هم غصه کړي، او بیا چا چې دا د شرک بنیادی خو سامری هغه ته هم سخو موسی علیه السلام ورته غصه شوې دي. نو په دې مقام کې تر 98 نمبر آیت پوری دا خبره او په ذکر کیږي. بیا موسی علیه السلام د شرک رد کړي دی او توحید طرف ته په دعوت ور کړي. اوس دی اولنی درې آیاتونو کې الله رب العالمین اصل کې موسی علیه السلام ته ویلو مخکې لدی تفصیل ذکر شوی دی چې الله رب العالمین موسی علیه السلام ته ویلو چې راشه او زه بدل صدر کما کتاب بدل درکم. په سورۃ الاعراف کې تیر شوی چې 100 شپې به تیرې 30 ورسو خلاص ورس نور دي سلوي خورزي چيله بدلته وباسي. نو سلوي خورزي به تیرې، نو سلوي خورزي چې تیرې کړي بیا ول الله سور کړی دی کتاب. موسی علیه السلام د الله رب العالمین ټیم مقرر کړو چې په پلان کې وخت برازي، هغه د خپل ټیم نه مخ کې رسیدلې دلته. نو الله رب العالمین ته دوه تپوسونه کوي او موسی علیه السلام ولدی بل آیت کې بیا داغي جوابونه ورکړي. اول وما اعجلک او سشرا واستلت په جلدی سران قومک د قوم خپل یا موسی چې ورسید الله ورته ولی دومره زر علی لا ټیم خو دی باقی وکنه ته ډیر په جلدی سره ونه رسیدي د قوم نه مخ کی. دیس یو زمینی تپوس دویم دا د مفسرین وی چې دا تپوس هم تو چې ته خودمره په جلدی را قوم د په حالت کې پرې خودو قوم ته په حالت کې پرې چې ته دومره زر علی. موسی علیہ السلام ولا جواب ورکړي. قال اویل ورته موسی علیہ السلام هم اولائی دوی دغه دی علی اثری په قدمونو زما پس را روان دي. الله ورته وی کنه قوم دی پس حال پرې خود د دې دا مطلب نه دی چې هغه پس شاته را روانو تور غر ترا خوشو، نه مطلب دا دی چې هغه زما په قدمونو را روان دي، یعنی ما په دین باندې هغه پرې خود کم دین چې ورته ما بیان کړو بس په حق باندې هغه یلته ما پرې خود لو زترالم تورات دو اغستلو د پاره. اوس الله ته تپوس کړو کنه دومره په جلتۍ ولې رالی، نو دا غي جواب ورکړي. وعجلت الیک او زر اغل مزتا تا
رب ای رب لترضا دې دپاره چې ته زمانه رضا شي. په جلتۍ ذکر عالم چې ته زمانه څه شي رضا شي. ګوره دې نه مفسرینو استدلال کړی دی چې څنګه موسی علیه صلات وسلام د الله لقا ملاقات ته او د هغه خبرو ته خوشحالیږي او د وخت نه مخکې راځي، دقه رنګ موږ او تاسو چې د مانځه ته حاضري وکړو دا د الله سره خبرې کول دي، دا د الله سره خبرې دي که نه. نو دې نه دا معلومه شوه چې څوک د الله سره د خبرو کولو شوقي او مینه محبتي نو دی به مانځله د ټیم نه مخکې به ځان را رسوي. او زمونږ ستاسو څه حالي 1 رکعت 2 رکعته 3 رکعته دا رانه تیر شوي او خپې کشو کشه کوو را روانو. هلته بمبو ځای کې ګپې شپې لګو نو 1 رکعت هلته لاړ شي، چې بیا دلته چپړو ځای کې ودرېږو ګپې لګو 2 رکعت رانه ده، بیا چې دلته راشي څادر واده رسموي 3 رکعت دې کې لاړ شي. نو چې بیا د ځان نه څادر تاوی نو بس بیا قیدې ته ملا صاحب رسېدلي. دا زمونږ ستاسو د الله سره هغه ملاقات او خبرې تاسې نه دي کول پکار. دا آیت دلیل دی چې الله رب العالمین په دې ډېر سخت ګوره خوشحالیږي چې سړی مانځله وختي راځي، ځکه دا د الله سره خبرې دي که نه. وختي راتګ پکار دی. 1-2 رکعته سړی نفل وکړي، تحیت المسجد وکړي، ډېر لوی اجر ثواب په میلاویږي. موسی علیه السلام ورته وایي چې یا الله قوم خو مې په خپل دین پرېښود او په جلتۍ ځکه رالمه چې ته رانه خوشحاله شي. ګوره زمونږ د نبي شانه ډېر اوچت دی. موسی علیه السلام الله ته وایي ځکه زه رالم چې ته رانه څه شي خوشحاله شي. او زمونږ نبي ته الله وایي په دې سورة الضحا کې ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله وایي نبی علیه السلام ته الله وایي چې ای پیغمبره دومره څه بدله درکمه چې ته په رضا شي او ته په خوشحاله شي. زمونږ نبي ته الله وایي چې ته مانه خوشحاله شي، او موسی علیه السلام الله ته سوی په جلتۍ رالم چې ته رانه خوشحاله شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان ډېر اوچت دی. وما اعجلک عن قومک یا موسی، او څه شي په جلتۍ راوستلې ته د قوم خپل نه موسی. قال اویل ورته موسی علیه السلام هم دوی اولائی دغه دی علی اثری فقدمونو زما پسې را روان دي. وعجلت الیک او زه په جلتۍ رالم تا ته رب ای رب لترضا دې دپاره چې ته رانه رضا شي. الله رب العالمین ورته وایي چې موسی ته خو دلته راغلی خو قوم دې په فتنه کې واقع شو. نو دا خبرې ورته وکړه. قال اویل ورته الله تعالی فإنا قد فتنا قومک، یقینا امتحان وکمونگا په قوم ستا باندې من بعدک رستو دراتللو ستانه. ته چې څنګه رالو کوهي تور ته نو قوم باندې دې موږ امتحان وکړو. امتحان څنګه وأضلهم السامري، او گمراه کا هغې لره سامري. ته خو دلته راغلی خو هلته یو کس دی سامري و هغه په شرک یې اخته که ستا قوم. ته خو 40 شپې دلته تېرولې که نه. سامري څوک و؟ نو دا اصل کې مفسرینو ذکر کړي دا سامره دا په مصر کې هغه وخت کې یو کلی و، په هغې کې دا کس اوسېده نو ځکه دته ویلی کېږي سامري، دا کلی د نسبت په وجه باندې. د صحیح خبره وای دا ده چې د مسل کې بني اسرائیلی و. د فرعون خلکو ته به څه ویلي قبطیان، او د موسی علیه السلام قوم ته به ویلي بني اسرائیلی. نو دیم اصل کې بني اسرائیلی و. په دې موسی علیه السلام ایمان نه وړی خو ایمان د منافقت و، صحیح ایمان نه و. په دې وجه باندې په دې مسلمانانو کې د ځان رادن نه کړی. نو دغه سامري چې موسی علیه السلام هلته لاړی نو د موقع کتله، نو بس دلته دا خلک واپس په کفر او شرکي اخته کړو. نو په څه طریقه باندې اخته کړو؟ نو د رکوع پورې د آیاتونو کې باس را روان دی. فرجع موسی الی قومه غضبان آسفا، نو واپس لاړو موسی علیه السلام قوم خپل ته غضبان غصه آسفا غمجن. الله چې ورته څنګه دا خبره وکړه بس موسی علیه السلام را روان شو. سورة الاعراف کې تیر شوي تورات ورسره و هغه هم ډېر په جلتۍ باندې کېښوده، تورات هم کېښود او رالی او غضبان ډېر سخت غصه و. غصه خو په دې باندې و
ځکه چې دا د انبیاء علیه السلام شان چې هغوی بد کار چرته هم نشي برداشت کولی او بیا شرک نبی چرته برداشت کوي چې امت ته په شرک اخته شي نو څه غوسه و په دې باندې او اسفه غمجن په دې باندې چې په دې قوم ما څومره خواري کړې وه څومره خواري مې په وکړه د فرعون نه الله خلاص کړل بحر قلزم باندې صحیح سلامت راپورې ودل من او سلوا ترنجبیل او مړزان خوري او هغې نه پس هم دومره ناشکره شو چې بیا په شرک څه شو اخته شو نو واقعي په دې سړی غمجن کېږي که نه چې ته په شاګردانو باندې محنت وکړي ځان ورسه وکړې او هغه واپس لاړ شي د هغه دین د لارې نه واوړي نو سړی په دې سخت خفه کېږي نو موسی علیه السلام اسفه غمجن شو بیا موسی علیه السلام اول د قوم سره خبرې کړي وروستو راځي د هارون علیه السلام سره کوي او بیا د دې سامري سره هم کړي اول د قوم سره خبرې کوي قال اویل موسی علیه السلام یا قوم ای قوم زما علم یعدکم ربکم آیا وعده نه ده کړې تاسو سره رب ستاسو وعدا حسنا وعده ښایسته ورته تاسو سره ستاسو رب ګوره څومره ښایسته وعده کړې وه او وعده دا مخکې چې کومه تېره شو و انی لغفار الله وی که چا توبه ویسته د کفر او شرک نه ایمان یې راوړو عمل صالح وکړو بیا په دین شو نو زه به دله جنت ورکم نو ورته ویل ګوره تاسو سره ستاسو رب وعدا حسنه نه ده کړې ښایسته وعده بل افطوال علیکم العهد آیا اوږده شوې ده په تاسو باندې وعده یعنی ما صرف هلته 40 ورځې شپې تېرې کړي نو دا وعده دومره اوږده شوه په تاسو باندې چې تاسو ټینګ نه شوې او واپس دغه ته واوښتئ شرک ته لاړ دا 40 شپې ورځې تاسو نه شوې ټینګېدلې د دې دا معنی ده دریم ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم یا اراده وکړه تاسو ان یحل چې نازل شي په تاسو باندې غضب من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه ورته وي ستاسو دا اراده ده که نه چې الله در باندې څه راولي غضب ځکه هم دا شرک کړی دی فاخلفتم موعدي نو تاسو خلاف وکړه د وعدې زما چې کله ورته موسی علیه السلام دا خبرې وکړي دې قوم ولا اوس جواب ورکوي دا بني اسرائیلیان دوی ورته وایي چې موسی نه را باندې ستا وعده اوږده شوې ده نه موږ د الله د عذاب اراده کړې چې الله دې په موږ عذاب راولي خو یوه درېیمه خبره را سره وشو هغه دا چې هغه موږ مجبوره شوي دې وخت کې او مجبوري ورته خپله پیش کوي چې موږ چې دا کار کړی دی نو په خپل اختیار هم نه دی کړی دا موږ سامري دوکه کړي د آیت کې ذکر کېږي سامري څه چلو کو سامري چې کوم ما درته ویلې د خو داسې منافقانه شان ایمانو دی په دوی کې ډېر لوی پیر او مولا به ګڼلی کېده نو مخکې تیر شوي هم دي چې کله دوی د مصر نه راوتل هجرت یې کو نو دی بني اسرائیلو دی فرعونیانو ته وویلي د دوی زنانو ته چې تاسو موږ له دا کالي راکئ خپل دا ګاڼه نه سره زر دا کالی راله راکئ او موږ ودونو له ځو بیا به یې درته واپس کو او دا زنانه اوس هم داسې کوي که نه د کمې چې کالی نه یو واده له ځي نو سیلي خو برابروي نو د بلې نه یې راوالي دا څه کې د خپو پیزار هم یوه د بلې نه رالي وایي خورې دې کې پلانکي واده کې لیدلی شوی یم ته دا بل لکه چې دا په خپو کمه نو دوی ته کالی را واغستل نو هغه چې دوی کله رالو کالی ورسره و موسی علیه السلام خو کوه تور ته تللی دی دې سامري ورته اوس څه عجیبه چل ورته جوړی سامري ورته ویلي چې تاسو ته پته شته دا کالی چې تاسو راوړي دا خو پردي دي که نه دا خو حرام دي د دې استعمالول ستاسو دپاره خو ویلې څه چل وکړو ویلې داسې چل به وکړو دا به ایسته وسیزو اور به په بل کو ایسته به ختم کو وبې سیزو نو بس چې دا خبره ورته وکړه ویلې بیا به ستاسو غاړې په دې باندې خلاصې شي بس هغوی ورته ویلې ټیک د دوکه را دوکه یې کړه نو سامري څه چلو که د اول خپل څه کالي مالي ورسره و هغه اول دې اور ته ورغوزار کړه فقذفناها القى السامري بیا دوی ته ویلې چې شا به تاسو یم دې اور ته ورولئ چې کالي اور ته ورغوزار کړه بس هغوی ته ویلې زه ستاسو توبه بس قبوله شوه دغه ګناه نه اوس تاسو خلاص شوې پردی حق درته معاف شو
مولا له چل ورزي کنه چې کسان لاړو د سره خپل شاګردان ناسو هغوی ته ویل شابه دا شی راغونډ کوي نو خو یې ایلي کړي نو د هغې نه سخی جوړ کړو د سخي شکل د غوا بچی نه عجلا د سخي شکل ته جوړ کو جسدن چې د سخي یو جوسه ته جوړ کړو څنګه جوسه و له خوار غیلره اوازونه وسم دا پاکستانیان ډیر داسې شیزونه جوړي کنه چې پوکي ورکی نو هغه څه کوي आवाज کوي د پکې سپرینګ وغیرہ ارسوي پکې لګولي د سخی نو ګره کم چې د غوا بچي او د غوخي نه جوړي دا نو او د سخي شکلو نو هغه کې چې به هوا راتلله د سي چلیده باندې په بل طرف چې به وطن دی بلګه د غوا د بچي اوازونه کول نو بنی اسرائیل تی ویل چې هاذا الہکم و الہ موسی موسی علیہ السلام تل چې زه د رب سره ملاقات کوم الہ خدا دې دل تراغلې دي ستاسو الہام دادي او د موسی علیہ السلام الہام دادي او دته بندگی شروع کوي فنسیا او موسی علیہ السلام خپل الہ هر کړي د نو ال تک کوه تور غر لیزان رسول نو په دې طریقه باندې دی پس کې اخته کړو په دې شرک دی اخته کړو قالو ویل ورته دوی ما اخلفنا خلاف نه دې کړي مونږه موعده کا د وادي استا بملکنا په اختیار خپل سره ولکن لیکن مونږه حملنا بوج پورته کړي دی او زارن د ګناهونو من زینت القوم د کالی د قوم د فرعون فقذفناها پس اغرزول من اغیل را پور کی فکذالک پس دغرن القى السامری اغرزول خپل کال سامری پور کی فاخرج لهم پس جوړ کړو د دغه دوی لرا عجلن سخی جسدن جوسا ولو اغیل را خوار आवाज فقالوا ويل دوی هاذا الہکم دا الہ استاسو دی و الہ موسی و الہ د موسی دی فنسیا پس د هر کړي دی وس الله رب العالمین دی آیت کې ور باندې رد کوي چې دا څنګه الہ جوړې دی شي افلا يرون يدوی نه پويږي الله يرجو الیهم چې داس خیدوی ته نشي ګرځولې قولا جواب الله کو دوی څه خبرو کې ولا جواب نشي ورکول نو دا څنګه الہ دی ولا يملك لهم ضر ولا نفع او اختیار نه لري دوی د فارا د ضرر ولا نفع نه د فیدی یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیہ السلام قد انجیناکم یقینا نجات در کړي مونږ تاسو ته من عدوکم د دشمن تاسو نه وواعدناکم جانب الطور الایمن او وعده کړي مونږ تاسو سره د تور خي طرف ته ونزلنا علیکم المن والسلوى اور علی گلیو مونږ پتا سبانی ترنجبین او مړزان ویل در تمنګ کولو خری من طیبات دا غپاک حلال نما رزقناکم چې رزق در کړي مونږ تاسو ته ولا تطغوا فيه سرکشی مکوې پدې کی فیحل علیکم غضبین نازل بشی پتا سبانی غضب زما ومن يحلل او اغسوک چې نازل شو په غبان غضبی غضب زما فقد هوان یقینا هلاک شو وانی لغفار یقینا زبخون کم لمن دا اغا چا دا پارا تابا چی توبه ویستلا و آمنو ایمان راوڑا و عمل صالحا نو نیک عملیو کسم محتدا بیاکلک شو پا دین باندی وما آجلکا اس شی پا جلتی کی راوستلی تالران قومی کا دا قوم خپلن یا موسیٰ موسیٰ قال اویل ورطا موسیٰ علیہ السلام هم اولائی دوی دغه دی علی اثری په قدمونو زما پس روان دي وعجلت الیک رب لترضى او په جلتی سره را لمتا ته ای رب دې د پاره چې ترضا شي قال اویل ورته الله تعالی فإنا قد فتنا قومك من بعدك یقینا امتحان کیا چولی دی من قوم ستا رستستان و ادولهم السامری او گمراه کړي دی دوی لره سامری فرجع موسی نو واپس لاړو موسی علیہ السلام الى قومه قوم قلت غضبان غصا اسفا غمجن قال ویل یا قوم ای قوم زما علم یعدکم یا وعدا نذکړي تاسو سره ربکم رب تاسو وعدا حسنا وعده خستا افتوال آیا اگد شوی دا علیکم العهد پتا سبانی وعدا ام اردتم یا اراده وکړه تاسو ان یحل چې نازل شي علیکم پتا سبحان غضب من ربکم غضب د طرف درف تاسو نه فاخلفتم موعدین تاسو خلاف کو د وعده زما
قالو ویل ورته قوم ما اخلفنا خلاف نه دی کړی مونږه موعدک د وعدې ستا بملکنا په اختیار خپل سره ولکن لا حملنا لیکن مونږ پورته کړی دی اوزارن ګناهونه من زینت القوم د کالو د قوم د فرعون فقذفناها پس اغرزول مونږ هغې لره په اور کې فکذلک نو دغه رنګې القى السامري اغرزول سامري فاخرج لهم نو جوړې که دوی لره عجلا سخې جسدا جوسه ولو هغې لره خوار اوازو فقالو ویل دوی هذا الهکم دا اله ستاسو دی و اله موسی و اله د موسی دی فنسیا فازدهر کړی دی افلا يرون دوی نه پوهېږي الله یرجع الیهم قولا دا سخې دوی ته نشي ګرځولی جواب ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا او اختیار نه لري دوی لره د ضرر او نه د فیدې